چې د توحید دا رڼا دا څوک نشي بندولی. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ډیر کرت به دا کافر دی دا کوشش کوي چې د الله دا رڼا د توحید مړ کړي، دا دین ختم کړي، خو دین نشي ختمولی. د دین د به الله خلق راولي، ټیک ده، د دین داعیان به ختم شي، د دین چلون کی دا به ختم کی، علما به ختم کی، انبیاء بس خلقو راغسته وا، انبیاء خلقو وجلی دي، ارکړي دي، انبیاء خلقو ارکړي دي، په قسمه قسم ناکارا مرګونو باندې وجلی دي. خدا دین الله ختم کړي دي، الله دین نه ختم کړي. الله دا دین او دا رڼا تر قیامت پورې بجاری او ساری دا الله وعده کړی دا. او د اسلام مستقبل سره روخان دی، د اسلام مستقبل د چا دی؟ دا د اسلام دی. دا خبره زده کوي شیخ البانی رحمه الله په دې باندې خپل دا سلسله صحیحه شروع کړې ده. نو ما پکې دا یو عنوان وکړه، مستقبل الاسلام. د اسلام مستقبل بسې دا سوال د ډېرو خلکو په ذهن کې راځي چې د اسلام بس کېږي. غم شته زموږ په زړه کې که نه؟ د ټولو په زړه کې دا غم دی چې د اسلام به څه کېږي. وایي کافر غالبه دي، صفر طاقت د کافرو سره دی، یهود او نصارا یو شوي دي، اسلام پسې راغستې ده، په مسلمانانو پسې راغستې ده، په یو ځای کې مسلمان نه پرېږدي، مسلمان په هر ځای کې مظلوم دی. نو دا به څه کېږي اخر؟ نو دا واوره او جواب چې شیخ رحمه الله احادیث راوړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا زموږ او ستاسو لپاره زیری دی چې مستقبل دا به د اسلامي، دا د کفر نه دی، د کفر تیارې او تورتمونه دا به ختمیږي. او حدیث ذکر کړی دی چې الله به یو د باندې او د خار کور پرې نه دی الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هیڅ یو ځای به الله پرې نه دی، دا دین به ورته الله داخل کړي، که زورور یې او که کمزور یې، او که څوک یې غواړي او که نه یې غواړي. فرعون غوښته چې دا دې مغلوبه شي. فرعون غوښته چې موسی دا غټ کړي او په کور کې رالوی کړي او تربیت ورله وکړي او بیا دقه موسی پسې راپاڅېږي او د فرعون دا بچایي ونړوي او په دریاب کې ډوب کړي. دا د فرعون سوچ نه و. څومره زورور طاقتور و. انا ربکم الاعلی، او زه ستاسو اوچت رب یم. خو الله څه کړي؟ ذلیل یې کړ. نو که څوک یې غواړي او که نه یې غواړي، الله به ورته دا دین رسوي. د فرعون کور ته دین رسولی دی، موسی یې ورته رسولی و. بعز عزیز او ذل ذلیل. عزت به الله چاله ورکوي؟ عزا یعز الله به الاسلام. اسلام له به الله عزت ورکوي او اسلام به ترقي کوي. وذلا یذل الله به الكفر، او کافرو له مشرکانو له دی له تباهي ده، دی به الله تباه و برباد کړي، الله به ذلیل کړي، الله به خوار کړي. نو هیڅ سوچ نه دی پکار. څنګه چې د اسلام اوله پیړۍ شروع شوې ده او اسلام عزیز او غالب و، داسې به په اخر وخت کې به اسلام عزیز او غالب وي.